سلامونه، زه ډاکټر نوید خپلواک یم او نن مو د بحث دپاره د کولمو بادونه او قبضیت ټاکلي دي. ډیری ناروغان د نس بادونه لري د اوږدې مودې دپاره او ورسره شدید قبضیت تجربه کوي. سپلینیک فلکچر سندروم یا هغه وضعیت چې په کولمو کې بادونه او ډکې میتیازې نښتي وي. مریض بار بار تشناب ته ځي، یو مقدار د بادونو او د ډکو میتیازو تخلیه کیږي ولې په بشپړه توګه تخلیه نه کیږي. دا د سترو کولمو یا د کولون یوه مزمنه ناروغي ده، یو اوږدمهاله ناروغي ده په کوم کې چې د کولمو په دې ساحه کې چې سپلینیک فلکچر نومیږي بادونه یا ګیسز جمع ډکې میتیازې یا فیسز نښلي. ولې نښلي، علت یې څه ده او څه تدابیر باید ورته د معالجې ولرو، په همدې هکله در سره خبرې کوم. سپلینیک فلکچر سندروم کوم ځای ته وایي؟ ګورئ، دا زموږ غټې یا سترې کولمې دي. دې بخش ته یې ترانسورس کولون وایي، یا د غټو کولمو هغه بخش چې په افقي ډول باندې پروت ده، ترانسورس کولون. کله چې ترانسورس کولون د کولمو د دې افقي عمودي بخش یا د ډیسنډینګ کولون سره یوځای کیږي، ډیسنډینګ کولون د کولمو هغه بخش لاندې ډیسنډ کوي او ډکې میتیازې او نور محتویات راوړي رکټم ته. په کوم ځای کې چې یوځای کیږي، دلته تاسو ګورئ په دې شکل کې داسې یو کرو یا تاو شوی ځای جوړي، دې ته وایي سپلینیک فلکچر. په همدې ساحه کې تحال یا سپلین موجود ده، نو ځکه خو داسې سپلینیک فلکچر نومول شوی ده. څه پیښیږي په سپلینیک فلکچر سندروم کې؟ کله چې بادونه او ډکې میتیازې په دې ساحه کې ونښلي، نو مسلما بادونه د نس د پړسوب سبب ګرځي او مریض ډیری وخت احساس کوي چې نس ډک ده، فولنس. له څه شي ډک ده؟ له ګازاتو او له بادونو، او ورسره احساس کوي چې نس ډیر شخ ده، ټایټنس. د دې دواړو سره شدید قبضیت موجود وي. دا قبضیت بڼه داسې ده چې مریض تشناب ته ځي، په سمه توګه ایواکویشن یا تخلیه نه کیږي، نه کوم درد لري په لومړیو کې، نه کوم عفونت لري، نه کوم میکروب لري، نه کوم پرازیت لري. ولې؟ تشناب ته چې ځي په سمه توګه نه خارجیږي، زورونه وهي او بالاخره د وخت په تیریدو دا بیا د ایواکویشن په سمه توګه نه کیږي یا تخلیه په سمه توګه نه کیږي. د دې وضعیت دپاره مریض زور وهي او د دې په ترڅ کې بلا نورې ناروغۍ په مقعد کې ممکن منځته راولي، لکه د انل فشر یا شق مقعد چې ورته وایي. دا یو کوچنی زخم ده، په مقعد کې پیدا کیږي او د کمې خونریزۍ او د ډیرو دردونو سبب ګرځي. ورسره هیمورایډ یا بواسیر هم ډیری وخت دغه قبضیتونو په واسطه منځته راځي. مریض قبض وي، ډکې میتیازې نه راوځي، ولې بادونه زیاتیږي، مریض بار بار تشناب ته مراجعه کوي، زورونه وهي او بالاخره د همدې وضعیت په دوام کې د نورو ناروغیو د منځته راتګ سبب ګرځي. د ځینو انسانانو خصوصا په ښځمنو کې هغو چې ودونه یې کړي او ماشومان یې زیږولي، د نس د ډکوالي او د ټایټوالي سره ابډامینل ډسټنشن هم موجود وي، یعنی نس یې پړسیږي او بیرون راوځي، ابډامینل ډسټنشن. ډیری ناروغان وزن ډیر کم وي، حتی ورزش هم کوي، اما خېټه یې داخل ته نه ځي، هماغسې پړسېدلې وي. دی ډیری سپلینیک فلکچر سندروم لري او د معالجې دپاره باید حداقل خپل تدابیر ولري. که چیرې سپلینیک فلکچر سندروم ځنډنی وي، کلونه او میاشتې دوام کړی وي، نو ورسره دردونه هم په کولمو کې پیدا کیږي. دا دردونه شارپ سپازمز دي یا شخکونه دي. څنګه دغه شخکونه تثبیتولی شو چې شته که نه؟ که چیرې موږ د دې ناروغانو ابډامین یا خېټه په لاس باندې پالپیټ کوو، په لاس باندې لمس کوو او فشار ورکوو، نو درد لري، ټینډرنس یا د فشار سره دردونه.
دا دردونه ډیری وخت د شخک د وجې منځته راځي، یعنی د کولمو شخک کله ممکنه ده کله چې په کولمو کې مارپیچه حرکات ونشي. کولمې داسې مارپیچه حرکات لري، دا سیګمنټونه یې پوچیخ کیږي او ډکو میتیازو ته اجازه ورکوي چې پورته حرکت وکړي. دغه حرکات د اعصابو د مرکزي سیستم د خوا اداره کیږي. کله چې د هر ملحوظ پر اساس موټیلیټي یا د حرکات کنټرول نشول، نو ډکې میتیازې نښلي دلته د نښتلو ترڅنګ بادونه جوړوي. دغه بادونه او قبضیت دواړه د سپلینیک فلیکچر سنډروم سبب ګرځي. نه حرکت د شخوالي سبب ګرځي او کله چې شخه ساحه کې کاږو درد کوي، ټنډرنس منځته راغلی. دغه هغه علایم دي چې په سپلینیک فلیکچر سنډروم کې منځته راځي یا SFS. یو څه غلط باور چې متاسفانه زموږ په ټولنه کې موجود ده او زه روزمره د دې مریضانو سره مواجه کیږم، د دغسې علایمو سره راځي. سیمټمز او علایم د مریضانو ټول د کولمې وي، ولې ادعا کوي چې موږ د معدې تکلیف لرو او یو ورقه هم ورسره یي چې په هغه کې د اشپایلوري مثبته نتیجه وي او په همدې اساس کلونه د انټي بیوټیکو درملنه کړې وي چې هیڅ متاسفانه نتیجه نه ورکوي، بلکې ناروغ د نورو ستونزو او کوایفو سره هم یو ځای کوي. که چیرې د کولمو دغه حرکات دفعتاً د اعصابو د خوا زیات شول، موټیلیټي زیاته شوله، نو د قبضیت علاوه یو ډول مخصوص اسهال جوړوي. دا اسهال څه ډول ده؟ ډیری وخت مریض تشناب ته ځي، په شروع کې ډکې میتیازې نه کیږي، زور وهي او د زور سره لکه بلاست یا د بمب انفجار ټولې ډکې میتیازې پاش د نیمه اسهال په شکل بیرون راوځي. دا د سپلینیک فلیکچر سنډروم یا SFS یوه نښه ده. ښه، راځو دې ته که چیرې د سپلینیک فلیکچر سنډروم علتونه وګورو، څه د دې تکلیف سبب ګرځي. تر ټولو مهمه علت چې زموږ په ټولنه کې متاسفانه زیات لیدل کیږي، کازز یا ایټیالوژي، هغه قهر، غوسه، تشویش، اندېښنې، سټرس، اضطراب، درد او رواني ستونزې دي. سټرس، ژور خفګان لکه ډیپریشن، همدا رقم ډار، فوبیا یا انگزایټي او ډول روحي تشوشات، دا ټول کولی شي د سپلینیک فلیکچر سنډروم سبب وګرځي. ښه، څنګه سوال پیدا کیږي چې یو قهر او غوسه څنګه بالاخره د قبض او د بادونو سبب ګرځي؟ که یو څوک غوسه کوي، تشویش کوي، اندېښنې کوي، ژاړي، ژور خفګان لري او په مختلفو رواني ستونزو مبتلا وي، نو اتومات دغه عادتونه او دغه کړنې په د اعصابو مرکزي سیستم یا سنټرل نروس سیستم تر خپلو ناوړو تاثیراتو لاندې راولي. زموږ د اعصابو یو مشخص سیستم د اټونامیک نروس سیستم یا ANS په نامه یادیږي. دغه ANS په خپلو اتوماتو چینلونو یا سمپاتیک او پاراسمپاتیک چینل په واسطه کولمه کنټرولوي. د کولمو څه کنټرولوي؟ د کولمو دغه حرکات کنټرولوي، موټیلیټي. نو کله چې قهر، غوسه، تشویش، اندېښنې، ژور خفګان او ډول رواني تکلیفونه زیات شول، د اعصابو مرکزي سیستم د کولمو موټیلیټي یا حرکات نشي تنظیمولی، کنټرولولی نشي. ښه، که کنټرول نشول نو ځینې وخت به د حرکات زیات کیږي، ځینې وخت به د حرکات نه کیږي، ځینې وخت به د کولمو حرکات بیخي کم کیږي. نو په همدې نتیجه کې بالاخره تکالیف منځته راولي. که حرکت کم شو، موټیلیټي، قبض منځته راځي، ځکه کولمو که حرکت ونه کړي ډکې میتیازې نښلي په کولمو کې، دا شو قبض. که تیز حرکت وکړي، ډکې میتیازې په کولمو کې موجودي، زر یې راوباسي او د ډایریا یا د اسهال سبب ګرځي. دغه اسهالات او ډایریا د انټي بیوټیکو خوراک ته اړتیا نه لري، ځکه دا د میکروب په واسطه منځته نه ده راغلی. باید سټرس منیجمنټ وکړو، لایف سټایل موډیفیکیشن یا ځینې عدلون بدلون په خپل ژوند کې راولو چې له دې حالته راووځو. د دې ټولو ترڅنګ نیورولوژیکل ډسارډرز هم ډیری وخت په ناروغانو کې د دې تکلیف سبب ګرځي. د هر ملحوظ پر اساس که د اعصابو مرکزي یا محیطي سیستم ته صدمه ورسېدله، اعصاب به بالاخره په مشخصه ساحه باندې تسلط نه لري یا به په سمه توګه د هغې ساحې احوال نشي اخیستلی، کنټرول به پرې نشي لرلی. که چیرې هغه عصبي چینلونه چې مستقیما له اعصابو کولمو ته راځي متضرره شول، کولی شي چې د ډس موټیلیټي
او یا د نه حرکاتو د کم حرکاتو سبب وګرځي او په نتیجه کې تکالیف منځته راولي. اما د دې ټولو ترڅنګ عادي عادتونه هم کولی شي د کرونیک فلکچر سندروم ته ورته کوایف په وجود کې جوړ کړي. ډیری وخت حتی د ډوډۍ خوراک په منځ کې خبرې کول هم د هوا د جذب وجود ته یا خصوصا هاضمي کانال ته د هوا د ننوتلو سبب ګرځي. د ژاولې ژول د هوا د ننوتلو سبب ګرځي او دا کولی شي چې په نس کې د بادونو سبب وګرځي. ولې هغه چې ډیر مهمه دي او باید معالجه یې وشي هغه دغه څو علته دي چې قهر و غوسه، تشویش، اندېښنې. په ډیرو کمو انسانانو کې ورم انفسټیشنز یا چینجیان د بادونو سبب ګرځي او د اسهالاتو سبب ګرځي. هغه چینجی چې ډیر د دې وضعیت پیداوار د اسکاریس چینجی چې د اسکاریاسس سبب ګرځي. په ده کې مریض نه یوازې قبض او بادونه لري بلکې ورسره ابډامینل پین یا د نس درد لري. دغه درد د ډکو میتیازو کولو سره نه کمیږي او کله چې ویده کېږي نو ترخې ترشي اوبه یې له خولې راځي. دا د اسکاریاسس نښه ده. د دې ترڅنګ د امیب، جارډیا یا امیبیاسس، جارډیاسس او نور پرازیتونه کولی شي د باد او د قبضیت سبب وګرځي. اما ورسره اسهالات او حتی ځینې وخت ډیزنټري وینه په اسهالاتو کې هم ممکنه وي. د کرونیک فلکچر سندروم او د پرازیتولوژي ډیر نږدې ارتباط د سره. سندروم ځکه ورته وایي چې نه یوازې د رواني تکلیف په واسطه منځته راځي. سندروم یعنی ډیر علتونه سره یوځای کیږي. د رواني ستونزو ترڅنګ وخله عفونتونه، بکټریاوې، ویروسونه، پرازیتونه دا ټول کولی شي د دې بادونو او د دې قبضیتونو سبب وګرځي. راځو تشخیص او معالجې ته. د تشخیص دپاره تر ټولو مهمه ډیټیل هیستري یا یو مشرط تاریخچه ده. له مریض سره باید په دې قبضیت او په دې بادونو وغږیږو. څومره موده وشوله چې قبض او باد لري، ډیوریشن. ډیری وخت له پرازیتونو او له امیبو، جارډیا راولاړ قبضیتو د نس بادونه په تاریخچه کې معلومیږي. ځکه پوښتنه کوو چې څومره وخت شو، که اوږده موده یې آیا د باد او د قبضیت سره د نس دردونه شته ده کول، نو موضوع د کرونیک فلکچر سندروم نه اتومات ورځي پرازیتونو ته. آیا په ډکو میتیازو کې وینه شته ده، که احیانا وله نو موږ باید د بواسیرو د انال فشر موضوع هم په ذهن کې د ځان سره ولرو. ځکه قبض دپاره مریض ډیری وخت زور وهي او د دې تکالیفو سبب ګرځي. آیا په دې اوږده موده کې چې د نس بادونه موجود ول ورسره قبضیت موجود و، آیا تخلیه یا ایواکویشن په سمه توګه کېده که نه کېده. ډیری وخت هغه ناروغان چې د کرونیک فلکچر سندروم لري کلمې په سمه توګه حرکت نه کوي. تشناب ته چې کله ځي د هغې ایواکویشن یا تخلیه بشپړه نه وي. ډېرې کمې ډکې میتیازې او بادونه خارجیږي. مریض چې کله بیرته له تشنابه وځي بیا احساس کوي چې ډکې میتیازې راغلي دي او ډیری وخت په تشناب کې ډیر زیات وخت تیروي. نو دا هغه سوالونه دي چې موږ د مریض نه کوو. ورسره پوښتنه ترېنه کوو چې د څه شي سره ستاسو تکلیف زیاتیږي. اګریویټینګ فکتورونه څه دي؟ اګریویټینګ فکتورونه هغه فکتورونه، هغه کړنې وړنې چې د مریض تکلیف زیاتوي. ډیری وخت د قهر، د غوسې، د خفګان، د تشویش، د اندېښنو سره بادونه، قبضیت او غر و غور اوازونه زیاتیږي. که چیرې د داسې وضعیت سره مواجه کیږو نو باید اتومات شک وکړو چې مریض په اف اس اف یا په سپلینیک فلکچر سندروم مبتلا ده. ښه، د دې ټولو سره باید د جنرال فیزیکل اگزامینیشن او سیستمیک اگزامینیشن ته ولاړ شو. مریض په خپل لاس باندې معاینه کوو او د نس مختلفې ساحې ګورو چې دا باد بالاخره د کوم تکلیف پر اساس په کلمو کې ده. د سپلینیک فلکچر سندروم په موجودیت کې د نس د پورتنۍ ساحې چپه اړخ یا کیڼ اړخ ټینډرنس یا د کیکاږلو سره دردوالی لري. دغه ټینډرنس ډیری وخت د سپازم په واسطه منځته راځي. سپازم یا کلمه د ډیر وخت دپاره د اعصابو د خوا نه وي متحرکه، شخه شوې وي. کله چې موږ کیکاږو دردونه کوي. د دې دردونو ترڅنګ بادونه وي، قبضیت وي، د نس شخوالی وي، د نس پړسوب وي او په خزمونو کې د نس راوتل وي. که بالاخره د کلمو ټول تکالیف مو ارزیابي کړل، نه په کلمو کې عفونت پیدا شو، نه په کلمو کې زخم پیدا شو، نه په کلمو کې پرازیت او میکروب پیدا شو،
ټول انویسټیګیشن معاینات وشول نورمال ول، نو په هغې صورت کې تشخیص کرونیک فلیکچر سنډروم ده او د دې درملنه باید وکړو. ښه که د تاریخچې او د معایناتو د فزیکي معایناتو نه ورخواته بایوکیمیکل انویسټیګیشن یا ځینې لیبارټري ټیسټونه لازمي دي چې هغه باید مریض ته وشي کړی تر څو موږ رول اوټ کو پوه شو چې دغه باد او قبضیت د کوم پرازیت او میکروب د وجې منځته راغلی ده که نه فنکشنل باول ډیزیز ده یا کولمه په سمه توګه حرکت نه کوي. ډیری وخت انفلیمیټري مارکرز یا هغه دا رنګ بدل کړم. ښه انفلیمیټري مارکرز کوم دي؟ انفلیمیټري مارکرز هغه معاینات باید وکړو چې په هغو کې عفونتونه معلوم شي یا د هغو نښې نښانې معلومې شي. سمپلی کمپلیټ بلډ کاونټ یا سی بی سی کوو، که چیرې په سی بی سی کې ډبلیو بی سی یا سپین کرویات جیګول، لیمفوسایټونه پکې جیګول، نو په کولمو کې عفونت موجود ده، دا معمولا د بکتریا او ویروس او پرازیتونو په واسطه منځته راځي. ورسره د کمخونۍ هم اندازه کیږي، که چیرې کم السر موجود و، کم خونریزي شوې وله، نو اتومات د وینې په جریان کې په هیموګلوبین کې کموالی منځته راځي. اریتروسایت سیډیمنټیشن ریټ یا ESR جمع کامپلمنت ریاکټیو پروټین یا CRP د وینې دوه نور معاینات دي چې د دې وضعیت د پیژندلو دپاره کیږي. که چیرې دغه انفلیمیټري مارکرز نورمال ول، وینه هم نورماله وله، په هغې صورت کې کولی شو چې په کولمو کې موجودې ډکې میتیازې معاینه کړو. دا ډکې میتیازې بالاخره بهرني محیط ته راځي. سټول انالیسس باید وکړو. په سټول انالیسس کې ګورو چې زموږ په ډکو میتیازو کې پرازیتونه، چینجیان، د هغوی لاروا، هګۍ او مواد شته که نه. که نو تشخیص برملا کیږي او علتونه هم پیژندل کیږي چې د کولمو د بادونو د قبضیت او د ګړزو ګړوزو اوازونو علت کم میکروب و، هغه بالاخره د میکروب ضد درمل وژني. که چیرې د وینې جریان هم نورمال او په ډکو میتیازو کې هم څه پیدا نه شول او دلته دا ساحه درد لري، نو په هغې صورت کې باید موږ ولاړ شو او د کامرې نه مرسته واخلو. کولوناسکوپي د طب د هاضمې جهاز په خصوص کې یوه ډیره ښه موډلټي او ښه پیشرفت ده. د معالج ډاکټر دپاره زمینه مساعد کوي چې په خپلو سترګو کولمه وګوري. په کولوناسکوپۍ کې که کم پولیپ، کم پړسوب موجود و، که کم زخم موجود و، د هغو هم هغه ارزیابي کولی شو. ډیری وخت په السریټیو کولایټس، کرون ډیزیز په دو کې زخمونه او پولیپونه په داخل د کولمو کې موجود وي. بالاخره کولوناسکوپي مو شوله. که کولوناسکوپۍ کې ټوله کولمه نارمل وله، نه زخم و، نه عفونت و، نه میکروب و، د وینې جریان هم نورمال و، ډکې میتیازې هم نورمالې ولې، ولې مریض قبض و، بادونه و، اسهالات او غر و غور اوازونه درلودل، نو د IBS ناروغي لري او خصوصا سپلینیک فلیکچر سنډروم ته باید توجه وکړو. په سپلینیک فلیکچر سنډروم کې قبضیت زیات منځته راځي او اسهالات ډیر کم وي. په IBS کې بیا قبضیت او اسهالات دواړه منځته راځي، ورسره بادونه وي او ګوډ ګوډ اوازونه کوي. ښه که تشخیص بالاخره وشو، نو درملنه یې حتمي ده، باید درملنه وکړو. د درملنې یا د ټریټمنټ دپاره اول باید علت پیدا کړو چې ولې دا بادونه او قبضیت منځته راغلي دي. که چیرې بادونه او قبضیت د کوم پرازیت د وجې و، مثلا د امیب د وجې و، نو کولی شو چې انټي مایکروبیل دواګانو نه استفاده وکړو. سمپلی فلاجیل، میبنډازول، البنډازول، دا کولی شي د امیب د لاروا د مړینې سبب وګرځي. که چیرې اسکریز چینجی موجود و، نو انټي مایکروبیل دواګانو کې موږ کولی شو د ډلیګزنایډ فوریټ نه استفاده وکړو، 2 او 3 ورځو کې د اسکریز چینجیان له منځه ویسو. که چیرې علت بکتریا وله، خصوصا د سټیف آریس په نامه بکتریا د دې عفونتونو سبب ګرځي، ډیری وخت قبضیت او اسهالات منځته راولي، نو د انټي بیوټیکو نه باید استفاده وکړو د دې وضعیت د مهار کېدو دپاره. د دې ټولو ترڅنګ که چیرې کولمه حرکت نه کوي، نو د حرکاتو د زیاتوالو دپاره موږ سپازمولیډکس دواګانې لرو. سپازمولیډکس هغه دواګانې یا ضد د شخک دواګانې د کولمو په دو کې میباورین او ډروټاویرینز دي چې په نهره خوړل کیږي، د مودې دپاره باید مریض استفاده کړي. همدا رقم د پرو کینټکس یا هغه مخصوص مارپیچه حرکات چې په هاضمې جهاز کې کیږي، خصوصا کولمو کې کیږي، د هغو تنظیمونکي
درمل لکه ډامپریډان او ایټوپراید او لیوسلفراید د دونه هم باید استفاده وکړو. دا چې دا ټول درمل د معدې له لارې ننوځي هاضمې جهاز نورو بخشونو ته، نو د معدې د تیزابو د مهارېدو دپاره هم کولی شو چې د ایزومیپرازول یا د پینټاپرازول ټابلیټ یا د اومیپرازول نه هم پکې استفاده وکړو. ولې په ټوله کې هغه څه چې ډېر ګټور دي د دواګانو پرته په خپله څنګه دا وضعیت مهار کو. لایف سټایل موډیفیکیشن یا په ژوند کې ادلون بدلون څه معنا لري؟ که ورزش نه کوو، ورزش باید وکړو. د اوبو اندازه په 4 ساعتونو کې حداقل باید 3 لیټرو 4 لیټرو ته راورسوو، او د سټرس په وړاندې خپله مبارزه وکړو تر څو وجود د دې کازټیو فیکټرز یا د قهر و غوسو، تشویش و اضطراب نه راوباسو او تکلیف پرې مهار کړو. مننه، په دې هیله چې ګټور تمام شوی وي.